این جانب کم صاحب وایه کنه چاته این جانب ته نو ویل هوا د نو ورته کنه خو د ټولو صاحب زکه چې ټول افغانستان ته شو دی ورکه د سینې چې وخت کې ټول افغانستان مور درنه جوړه سوي پوسوي جنرال څنګه ورکا جواب زه چې راغلم دا خبره ډېر خوند راکړه ترني صاحب کنه د سره یو ګیم وکا د سندرې په نشم دوستانو د مبین صاحب د یو مرکه له تاسو سره شریک کوم ډیره په زړه پورې مرکه ده او ورسره ډیر لوړې هستي غټې هستي په دغه لایف کې شریکان دي او ورسره قاری عیسی محمدي تاسو به یې پیژنئ هغه هم له ده سره شریک ده په دغه لایف کې چې مبین صاحب او د ده تر مابین کومې خبرې دي راځئ نن دا مرکه وګورو چې په دې کې څه داسې پراته دي سلام علیکم جنرال صاحب ستړی مشه جوړ په خیر ماشاءالله سپین تڼای صاحب ښې جوړې کراري ده ساعت خدای کراري ده دوستانو سپین تڼای خو تاسو ټول پیژنئ در سره فالو یې کوي یقیني مشهور شخصیت تاسو یې سرچ کړئ په میډیا باندې فارو سینما ډیر وخت پاڼه کې چې وګورئ پیدا کیږي یو د تا غږ د ما ډیر خوند ما ته راکوه یو ګوهر رحمان ګوهر په نامه که څوک دا تیارو ته به چورلکې ویلې چې اوس به ژوندی که نه ژوندی دی د ده لهجه و هغه مې ډېر خوښېدله او یو د بي بي سي بل خبریال څو ورځې مخکې مرکم چې کړی چې ملا صاحب سره اول رابطه ما نیولی دي ده غږونه هم ډېر تاثیر لري یعنې که سل وارې سړی تصویري راسي او د تاسو غږ دا کفایت کوي الله دې عزتمن لره دوستانو ټولې د سره فالو کوي زمونږ او ستاسو مشر ژورنالست او خبریال ده مننه ما ولا چې دا ستاسو بحث اورېدم خوند یې کله کله یو شي ته سړي چورت خراب شي چې دا زموږ وطن کې چې دا دومره جنګونه او مشکلات او ټي جګ او دا رژیمونه بدل شول اوس هم موږ او تاسې کله کله حوصله بایلو که نه مثلا یو بل ته کله کله سپکاوی کوو زه له ډاره دغسې هغه ته نه ورځم دغسې مجلسو ته ځکه چې څوک خبرې دې کړې نه وي صاحبه یو څوک در باندې ټاپه وي یو څوک در باندې تهمتونه تړي یو څوک توهین درته کوي سپکاوی درته کوي نو دې لپاره زه وایم چې د سوشل میډیا خصوصا دا اوس چې موږ اخته یو په ټیک ټاک کې که موږ تاسو وکولی شو چې دا داسې لږ څه سمې لارې ته برابره کړو تا مخکې ځینې اشارې وکړلې که نه دا زموږ ځوانان د بده مرغه باور دې راځي که نه چې زه خو په دې لندن کې ګورم دا لندن کې ښځې هم ټیک ټاک ګوري نو هغوی که مثلا ښکاره یې نه ګوري خو نو بیچارهګانې څه وکړي دلته خو په دې وطن کې تا ته معلومه ده مسافري ده ښځې نو دیګ پوخ کې بیا څه شی وکړي ماشوم سره مقصد لاړه شي وایم کنه افغانستان کې هم ګوري نو دې لپاره ما په دوی باندې زړه بدیږي زه وایم چې ښه دا زموږ خویندې چې فرزند دغسې خبرې اوري دوی بیچارهګانې څه وکړي ښه خو مجبوري دي چې یا ګل کړي یا ترې لرې شي یا موبایل ایسته وغورځوي که نه دا کنزلې خو دې نه شي اورېدلی چې ډېرې ټوکې مسخرې هم سړی وکړي ولې کنزل خو بیا نو د مېرمنو لپاره ډېره ګرانه ده چې واوري نو ځکه ما ویلې چې داسې یو هغه هم کړی وای دا څوک چې فرضاً له تا نیولې تر دا نورو دوستانو پورې چې په دې سوشل میډیا کې فالووران ډېر لري چې داسې یوه لاره سړی را جوړه کړي چې موږ وکولی شو خلک دغه سالمو مصروفیتو ته راجلب کړو موږ مثلا د کنزلو نه تېر شو د کنزلو په ځای ټوکې وکړو مثلا موږ د چټیاتو په ځای یو نیمه متل ووایو یوه نیمه خبره وکړو یوه نیمه نقل وکړو یوه نیمه کیسه وکړو که نه هغه د پنشمنټ خبره چې مخکې تا وکړله ده مثلا دا پنشمنټ تا ته خوند نه درکوي او ما ته هم زه هېڅ لایف نه راځم په دې هغه کې ټیک ټاک کې لرم ټیک ټاک کې ښه یم فعال یم راځم کله کله ساعت مې ورسره تېري یو نیم مثبت پیغام هم چې د واسه مې کېږي ورکوو مې خو دا نورو کیسو ته بیا زړه نه شم کولی چې هغه گیم وکړه چې بیا پنشمنټ دی و دا خبرې دي هلته زه هم نه راځم خو زه وایم چې حتی دا د پنشمنټ ډېره بېحیایي پکې کوي په دا پنشمنټ کې گیم څو دا پنشمنټ لګوو آفرین ما ته داسې کیدای شي رښتیا وایي ما ته به مثلا ګیم وکړو پنشمنټ به داسې وکړو چې یوه لاره به را جوړه کړو مثلا داسې فکر وکړه په دې افغانستان کې چې هلته شرایط لږ سخت دي زه به تا باندې داسې یو شرط کېدم چې ته یوه سندره راته ووایه دا یې تا سزا دا نو اوس در باندې سندره وایي نه دي پرېږدي والله چې دا روغ نه یم خو سره کنډوله به اسانه کې وایړې او موږ دې لپاره چې موږ دلته ازادي لږ څه ډېره ده زه به کیدای شي اتڼ درته وکړم مثال که نه
اوس قاری حساب کې راځي هم څه وایي خیر ساته سپین سړی ښکنځلې کوي تاسو وایي را سره وایي ما خو فالو کړلې نو هر وخت د مونږ دروازې درته خلاصې دي چې هر رقم بحث د تاسو خوا کو هماغسې بحث کوو او تقریبا مونږ ټیک ټاک ته راتللم هدف همدا و چې دا بیخي یعنې دا د ټیک ټاک پلیټفارم داسې سوی ده چې سړی زه باور په خدای که تا چې مخکې ډېر غلطې بعضې خلک ټیک ټاک په څه کوي خو چې مونږ هم دې شي ته ورداخلېږو په خدای ګوشه کوي په دې اچو چې دا ویډیوګانې د مخکې راځي او دا بې حیایي یعنې بیا خاص کار په دې پښتو ژبه په د داسې یو منطقې سړی وي چې یعنې په هغه به قوم هم شرمېږي کلی به هم پرې شرمېږي چې کاس دغه بدبخته د مونږ په منطقې پورې نه وای مربوط او بیا د مونږ افغانان ورونه د الله هدایت ورته وکړي دغسې جایونو ته دوی ډېر ځیم نو که چېرته داسې سیاسي بحثونه تاسو راستئ په هر رقم بحث تاسو راوړئ انشاءالله مونږ در سره یو تاسو به مونږ سره نور دوستان دغسې تشویق کو یقیني دغه پلیټفارم به دومره سي چې ذاتي که خلک یې ګوري سیاسي بحثونه به ګوري یو څه به زده ډېر معلومات ترلاسه کوو زه حتی دا وایم چې دې لپاره چې د سوشل میډیا د ټیک ټاک دا شیان معمولا خلک د ساتیرۍ لپاره د سیاست نه بیا خلک خوند نه اخلي نه ځي په سیاست کې سات نه تېرېږي خو یا به چاته هغه په ادبي چوکاټ کې به یو چاته کنځا کوي یا به یې تا ته کوي زه وایم چې هغه مونږ خو هسې زما خو مصروفیتونه په بي بي سي کې همدا دي چې زه سیاسي پروګرامونه مرکې دا خبرې هلته کوم هلته م ستړي یو بس هم ده دلته اقلا چې مونږ یو سالمه تفریح وکړو او یو مثبت پیغام افغانستان ته ورکړو خلکو ته یې ورکړو یو شی ور زده کړو یوه نوې خبره واورو او نوې خبره چاته ور وښیو تر چا وره پورې ورسو معلومات ورسو دا به مو ډېر کمال کړی که نه او رښتیا دا ستا په باره کې یو هغه ښیي چې څوک کله کله تا ته څېره درته د یو څوک اتڼ کوي هغه ته یې که بل څوک دی نه تڼی سبا زرین د ما تڼ زده ده خو تر اوسه مې ویډیو نه ده وتلې آی دور د خامخا جوړېږي بل شکل جوړېږي ما هم چې کتل ډېر مګر ورته یې ډېر ورته یم کاشکې د ما هغسې زده وای تا بیا دوړې لیدلې وای چې ما درته جګې کړې وای خو هغومره مې نه ده زده نه خو یو خو دا ده چې د زده یو به د زده کړې خبره یو بل به د جرات خبره وي نو اوس خو لږ مشکل هم ده په دا اوسنیو حالاتو کې چې سړی جرات وکړي او اتڼ وکړي نه لږ به ګرانه وي هغه چې زه نه یم دومره مشکل سره مخ شولم هغه یو ټیټ چرګ او جیګ چرګ خدای دې بیخ وباسي چې هوټل ته به هم لاړم وایي ټیټ چرګ راوړم که جیګ چرګ راوړم پوه شوې اما شمشاد او یو دغه اتڼ دا ډېري ځایو کې ما نه پوښتنه سوې ده خو هغه سړی معلوم سړی د خپل ټیک ټاک هم لري تام شوخي وکړه ښه پوهېږي چې زه دومره شیما ولاکه لرم چې تر کومه ځایه خبر یم جنرال صاحب شاید هغه به د چمن سره ستاسو ملګرو کې هم شوقیان شته چارګان پټ په زړه کې به کوي کله کله راوځي یو نیم راوځي تړی سه پاترن باندې حکم پابندي دی نه پابندي خو به یې خو داسې افغانستان د میچو که مونږ موږ خو چاته وایم صحیح خو زه هم دا وایم که نه چې یو شی چې اوس مثلا زه که نه زه خو افغانستان کې نه یم که هلته وای ما ته به هم ډېره سخته وه خو زه خو دلته مثلا یو نیم دا ټیک ټاک ته مې یو نیم هغه ور واچوم ویډیو چې اتڼ کوم پکې ما ته اتڼ داسې ګناهګار شی نه ښکارېږي نو ولې سړی ونه کړي ګناه خو ده نه خو دومره ډېره ګناه به نه یې پکې وشیخه ولې زده ما شیخه چې ګناه پکې وای تا به کوه نیت صفا بغیر له سرو ده بغیر له ډوډۍ دغسې ساده او بل رښتیا جنرال صاحب هغه بل سړي سره دی چې لانجه ونه ورزش په نیت توسي تڼی صاحب محترم دی ورزش په نیت توسي هېڅ مشکل به نه لري یاره زه فقط په همدې نیت کوم زه قسم درته وخورم چې زه چې اتڼ کوم هېڅ رقم زه داسې فکر نه کوم چې خدای نخواسته زه ګناه ته مې ملا تړلې ده که نه د ګناه په فکر اتڼ نه کوم او که زه ورزش ځان خوله کوي او زه فقط ځان ستړی کوم بس ورزش خوند دی او بل داسې یو نه پوهېږم دا شیطان خو له مسلمان سره ملي یو رقم خوند هم سړي ته ورکوي ښه داسې عزمام لري که نه سړی خبره دا ده او بل دام د اتڼ مثلا چې ته اتڼ کوې زر ستړی کېږم نه پوهېږم چې څه ته د دې لپاره چې اوس ما خو زده دی که نه زه ستړی کېږم نه په اتڼ کې که دا بل کار وای فزیکي کار زه به ډېر زر ستړی کېدم ولې په اتڼ کې نه ستړی کېږم فیضان صاحب ته پکې څه وایه بالکل
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. یو ورځ په دې کابل کې د جمهوریت په وخت کې یو سره کیمرې مې لرله، هغې کې خپله مې ډرایو کوه، پولیسو دا ودروله. ملګری مو ډېر خوندور غږیږي. دې مخکې ویډیو ما له چې تاسو راته سره شریکه وکتل، کړه. پولیس راته وایي یو دو په بل ته غږ کاله وایي چې اتنشي مو ولیده. نو هغه پولیس راته وایي کدام کیسټ تن نه داری که برنه بتی. نو دی هغه د غمیز شک په ما باندې کړی و. مالنه والا اوس خو مل کیسټ یې لرم، اوس نسته را سره چې دا ورته راتلم یوه دانه به مې خپله درته راوړم. وایي بیا ونه وایي فارسي زبان و بازنگوی که نشناختم مردم ناک میگه که پلیس ما تجربه نداره. از تجربیت معلوم شد که مرا شناختی که اتم چیستم. نو د ما دغه کس وګوره، دا هغه وګوره، زه خو سپین تڼی صاحب تیار ورته اتنچي مې یم دا کوارې نه. نه اوس تاسو د دی که نه ته خو هم کوچی یې. اتن څه شی ده چې چا به نه زده، اتن دې نه زده، خو بس لټونه دې وایه که نه د شیخ 13 رقم اتڼ دا د سپین تڼی سره دا کوم شیخ دی دا موږ سره چې دی دلته لوړ سینه سره کول ور هغه نه ده داسې مزه مزه تاویږي 13 رقم او هېږم داسې نیسي ښه اسمان ته دا چې موږ خو د خلکو غلطولو لپاره دا کار کوو. الله دې عفو وکړي. نو دا د هغه پوښتنه مې درنه کوله جنرال صاحب، هغه د یوه خوستي سره د زمونږ د خوستي سره د لانجه وه یوه ورځ په دې ټیک ټاک کې، هغه همدا مسله وه سوله مو کړله تڼی اصوله وشوه. و همدا مسله وه خو روغه مو کړه. ډېر ښه شو یاره، زه ډېر ښه شو چې روغه مو وکړه، ځکه کله کله داسې وي که نه د احساسات خو زمونږ او تاسې د پښتنو یو مشکل دا ده چې د احساسات کله کله په موږ زورور شي که نه. دغه فیضان ته به دغه معلومات یې دم په دې غرب کې یو 2 شپې تېرې کړي دي او ما هم وخت تېر شو په دې وطن کې. دا د غربیانو یو هغه چالاکي ورته وایي، ارامیتوب ورته وایي، هوښیاري ورته وایي، هغه دا ده چې دوی احساساتي کېږي نه، او د احساساتي چې شولې کیسه درنه خرابه پښتون ډېر احساساتي. نو تم په هغه شپه لکه چې احساساتي شوی وي هغه سړي سره ښه شو چې روغه مو شوې ده. احساساتي نه خو الله عزتي قسم د تڼی صاحب ته 2 سپږمو یې راوستلو، بیا دا پاکستان ته لاړه، بېرته چې دوبۍ ته لاړ، بیا هم روغه بالکل به تنګه ون به جنګ شم رالیږه خالي ما ته کاکا وایه صحیح ده. خو یو شی بل هم د لکه ما او تا چې مخکې وویلې د دې هغه کنټرولول هم سخت دي اوس نو په سوشل میډیا کې خصوصا په دې ټیک ټاک کې چې څوک کار کوي اوس ته شی پې کوي، مثلا کنځا دې ورته وکړې، مثلا سپکې سپورې هم سره وویلې، اخطار دې ورکړه، نو څه پکې سبا بیا راځي سل کنځای نورې درته کوي وروره، هېڅ هم نشي کولی، هسې خپل ځان پې خراب وایم. او فکر کوم چې زه فکر کوم چې د حکومت هم زور پې ونه رسېږي، تاسې د حکومت چې په چا باندې بند کړي دا ټیک ټاکونه که نه. حکومت په افغانستان کې زور پې رسېدلی ده، بل چېرته خو نه رسېږي. او نو یوازې که دا په دې پاریسا د چا زور رسېږي، دا د لندن کې ناست ده او که نه په فرانسه کې د جنرال صاحب څوک تا سره څنګ کې د ودرې ګوري به سره دا مې درته په لندن کې نه ده، دا په فرانسه کې ده، که په اتریش کې بلجیم کوم ځای کې ده، که په یارې تا څنګ کې د هر ورسي ته تی به در باندې پرېږدي، ته غم مه کوه. پرون خو د هغه څه نومېده حنیف اتمر هم یو ویډیو راوتلی دی، سبا له خیر اپلوډ کوو. نو د هغه چې دی دا بل سړي باندې چې تا طبیعت خراب و که نه، ولی الله، دا ولی الله خو کنځلې نه کوي په ټیک ټاک کې. والله داسې خطرناکې پخې کوي، حیران ورته پاتې. ولی الله مخکې کوله ډېر کنځلې، اوس بیا د ډېره حده نو فکر کوي چې د دوی ګناه ده که دا څوک چې ګوري د هغو اوس سنسې والا که یا هم پاتې مونږ هم د دواړو ګناه ده، څوک غلط خبرې کوي، څوک ورته ناست اوري. اوس خبره دا ده پوښتنه دلته ده، اوس فکر وکړه که دا ټیک ټاک د داسې خلکو کار وای چې کنځلماران دي یا ګناهګاران دي یا بې ادبه دي، خو نه دا ته هم ډېر هغه لرې فالووران لرې، خو ته خو سم سړی ولې ته ډېر لرې؟ زه خو بزرګ یم، بزرګ بالکل یوازې مشهوریت او ډېر فالوور پیدا کېدل په غلطه لار کې نشته، په سمه لار کې ټیک ټاک د ښو خلکو ځای هم دی، نو بیا ولې مونږ وایو مخکې تا وویلې چې دا څنګه یې ټیک ټاک چې دی دا ټولو چکان پکې دي.
نه صاحب اکثره تڼۍ صاحب ټول زه اکثر ولې ما تر اوسه راګیره یم ما کله ویلي دغه دی 90% مسلمانان پکې یو سیز دی ولی الله صحیح دی ولی الله چې دی کوم دغه چې دی ولی الله د نورو خلکو په شان باندې نه دی چې هغه نور موږ تاسو په دې ټیک ټاک کې څومره لیدلي خلک صحیح زه ولې نه ورته وایم سپین تڼۍ صاحب چې له دومره فالوورونه باید د بهترینه استفاده کړې وای د بزنس دپاره د کار دپاره یو کړه پرونه څومره روپۍ وګټلې استفاده وکړي بعضې خلک وایي 5 کروړه څوک وایي 2 کروړه اول یې نشي ځکه چې فالوورز چې هغه څه غواړي او هغه یې کوي په همدې خاطر په هغې لارې کې هغه فالوورز هغه تعقیب کړی دی که هغه هم غواړي د خپل فالوورز چې د صحیح لارې ته نشي راوستلی که چېرته خپلې طریقې ته تغییر ورکړي د عیسی صاحب چې شی وایي خپل لارې ته تغییر ورکړي د فالوورز چې د ورنه لاره بیلوي ځي بل چا پسې د ډیرو خلکو عقیده دا ده چې دا ټیک ټاک داسې جوړ شوی ده چې په هغې کې دروند سړی محترم سړی دا به فالوور نه لري دا به مینوال نه لري دا څوک چې چټیات وایي دوی به خلک ډیر ګوري او د دوی بازار به ګرم وي نه د مونږ بازار دومره ګرم د ته باور وکړه تڼۍ صاحب حیران ورته پاتې شي نه هم پنشمنټ کړی ده نه هم اتڼ پکې کړی بالکل بې انتها زیات خلک یې ګوري د لایفونه ریکارډینګ شوی تاسو یې ګورئ څومره خلک تڼۍ صاحب دا د ټیک ټاک او دغه شیونو نه ورته هغه کوم اعلانات کوم خلکو ته هم راځئ سوچه مستې سوچه شدې که نه لکه خوله کې باندې هغسې وایي بیا که اوبه مو وګډولې هغه بیا مونږ په سوکارم والا په دې کې خو موږ هم کومک در سره کولی شو ځکه چې دا د افغانستان نوم پې پروت که نه د افغانستان د نوم لپاره به موږ هم اعلانونه درته کوو بس دغه کار وکړه او بل سپین تڼۍ صاحب اراده مې داسې قصابي امسان کې برابر کړم او 2 3 15 10 برانچه جوړ کړم یو به م افغانانو ته کار پیدا شي بل به شدې د ټولو فارمونو په ډېر ښه قیمت اخلم په ښه قیمت به یې بېرته خرڅوم بېشک یاره چې افغانستان را جوړ کړئ تاسې نور پروا نه لري دا ګیرې په موږ هم د پرېږدو پروا نه لري جوړیږي انشاءالله پرېږدي یا به یې نه پرېږدي خو که ژوندی یم نیم افغانستان به افغانستان له نفوس نه به د غواګانو نفوس ډېر وي حاري صاحب ستړی مه سه د سپین تڼي صاحب او د داود جنبش څخه هم دی په همدغه ګیرکلی کې دی لاړل ټول وطن داود جنبش که تاسې پرېږدئ که پرې نه ږدئ تاسو ته خبره نشته دا جنرال صاحب ګوره اوس د عبدالله صاحب چې دی دا په همدې چل باندې اوس په ما ټاپه لګوي چې ته طالبانو ته لابي کوې والا دا د خاریسان در باندې لګولې وه دا وایي کې کومه بده خبره خو نه ده چې اوس قیرسا راغلی هغه مسو دا خو منم در سره اوس دا د قاریسا راغلی د منافقینو استاد ستړی مه چې قاري صاحب سلامونه تڼۍ صاحب شیخ صاحب هر چا دي تراب صاحب فهیم صاحب ټول ته سلامونه دلاور خیر تراب ته ورته دی چارې ورځئ تراب تواب این جانب کم صاحب وایه کنه چا ته این جانب تا ته د وویل خو واده نه اورېده که ته خو د ټولو صاحب ځکه چې اوس ټول افغانستان ته شودي ورکوې داسې نه چې هغه وخت کې د ټول افغانستان مور درنه جوړه سوي پوه سوې جنرال صاحب ورکړه ځواب زه چې راغلم د هغه خبرې ډېر خوند راکړه د تڼي صاحب که نه ده سره یو ګیم وکړه دا د سندرې پنشمنټ یې که درکړه دا به ستا خوند اوس جنرال صاحب لکه چې په توپ الوځئ داسې یو کار به وکړو دا خو پخواني خلکیان کمونستان دي ښه دی به په تا باندې سندره وایي ته په ده باندې یو مونځ تېر کړه برابر سو ګیره پې پرېږدمه نه ګیره خو هسې هم پرېږدي پښتانه چې سپین ګیري سي هغه که خوښه یي که نه یې ګیره پرېږدي پوه سوې پرون دلته یو زما انډیوال داسې په قد باندې یو لیشت ته ګیره پرېښودله ولې وایي زوی به راپرېږدي د مجبوریت نه ګیره پرېږدي وایي زوی مې راته وایي دادا نور بس ښکارېږي ګیره پرېږده د زوی په خاطر مې پرېښي او کېدای سي تڼۍ صاحب ته به هم سبا ګیره به پرې زوی پرېښي احسان به په موبین باندې اړوي سي تا به پنشمنټ پې پرېښې ده که نه قاري صاحب موږ خو مشکل دا ده د پښتانانو خو لانجه په دې کې چې وایي یوه خبره مې چې وکړه بیا نه ترې اوړمه ما ته خو ډېر وایي خو همدې خبرې نیولی یم چې اوس به درته وایي چې دغه دی وډار شو ګیره پرېښوله نه والا تڼۍ صاحب پرېږده ښه خوند در سره کوي ماشاءالله ښه چارشانه یې پوه سوې چچ ګیره پرېږده سخت خوند به در سره کوي والله چې بس پرېښودلی وښیه توکل په خدای خیر ده کنې اوس خو ورسره بې ګیرې بلد یم د حالاتو سره خو خیر ده
موږ او تاسو دا سینې شیخ BBC صاحب نه ویب چې دا موږ راپورته کوي دا به هم دواره ته وکړي خانه خوشاله صاحب هغه پورې به کېدای شي ریټایر به هم سي وظیفه به دې هم تقاعد سي که نه BBC کې نو چې غټه ګیره دي څه تعویضو کار به هم دلته شروع کړو په اروپا کې مارکیټینګ به ورته زه کوم او تعویضونه ته ورکوه پوه شوې انټرنیټ صاحب هغه هم په علم داسې علم ولري راوځي. چې لري او دا رقم علم ورسره په کار د تعویضو کې بیا سړی چلیږي نه نه شیخ جواب وکړ کې مو که دا پنشمنټ مبین ته ورکړم خدای اوس زه خو مبین تا ورته ته راځي یاره ډېر نه یو 50 زمري درته وهم زه د دې ګیمونو سره نه بلد یم او نه مې چندان ورسره مینه ده داسې نه چې نابلدۍ کې ما هغه نه کې ناکام نه کې نه خو زه درته زمریان دلته ښه داسې په ضربه کې درته ساتم پوه شوې څه ډز تا کله کړی دی دا ګیمونه دې کړي دي ما ول استانای صاحب نه دا کړی تر اوسه پورې بیخي د ټیک ټاک کې مې دا ګیم مې ذکر نه کړی خلاصوي دا کامري خلاص کې صحیح سره و چیرې سره زه خو تیاری کې پروت یم او تانای صاحب نه پیږم دوی ولا زه دغه د خلاصوم زم پروت یم خو په بستر کې نه په کاوچ کې پروت یم ودرېږه زه څنګه اوس خو دغه مشکل ده چې شیخ صاحب څه پې وکړم رهبر صاحب ته مو وخت ورکړی د لوړ پیدا غلی دی موږ هغه غوانه ورېده نه پوهېږم چې خبرې وکړلې او که نه دغه دی تڼۍ صاحب مو پروت ولیدل. یم خو په بستر کې نه یم خیر دی ګزاره را سره وکړئ نه مشکل نشته دا ته د عیسی کامل سره کوم زه والله تیاره کې پروت یم په یوروپ کې پروت دی تیاری کې پروت دی بیا خو نه پام کم 12 بجې د دې کېدم چې کته مې تانای صاحب راغی د دغه سندرې پنشمنټ خوند را د تانای صاحب ملاتړ راغله ما ودرېده ته به کیمپ کې پروت کیم کې پراته یو وروره پوه قاري صاحب کیمپ کې پروت او دغه دا کیمپ والا ولې درته وایي تاسو ته قاري صاحب یو دې هغه مې پوهې که په دې فلسفه والله که پیغه دا خو ورور د اخر زمانه منافقان دي دوی ته سل قسمه نخري ورزي پوس جنرال صاحب هغه مې اخر صاحب هم لاندې ناست د ریکوست کړی نو په ځای د زه اوس مجبور یم دا نه کوم هغه به موږ راوستي یو اوس مو بین ځان ورته برابرې ګوري راپورته کړی و چې هغې در سره همکاري کړې وه جنرال دا صاحب د خدمات خو هغه چې نه م همکاري کولی دا د حلب ترورستانو د کامیابۍ ته ډېر طالبان خوشحال دي دوی سره سرکات لري والا رئیس المنافقین تا ته هم تبریکي وایو شکر د الحمدلله هغه د هغه جین هم داسې دوړې جګې کړلې پوه شوې او بله خبره حلب دا شهر ستاسو بشاید کله کې قامت جبهې سره هم یو ځای سوی عفه کوئ که نه کوئ نو خیر سره تا ته خو ولاکه خو پوه شوې ولې تا ډېر لوی منافقت کړی دی یو اول نه تر اوسه پورې په منافقت راوړی الله پاک راوستلی داسې خدای هم راوله زه خالي د ما د فارم پورې ځان ورسوئ تر هغو پورې غواګانې کوه غواګانې ساته چې بیا موږ درځو موږ ته بیا حلالوه صحیح ده ته په دې داسې ډنډه غویانې در ساتل د پاس خالي وزیران دې ته د نړۍ په کونج کې هر چېرته مجاهدین دي او دوی ته در سره مفتي کې فارم کې شریک یم خلک وایي چې دا یوټیوب اکاونټ ورسره شریک دی او په فارم کې ورسره شریک دی داسې پارټنر یم ستا تانای صاحب دا تاسو خو BBC کې د 16 لسیزې اوس کار کوي که نه او د 15 کال د افغانستان جګړې چې ګورم د ټولو مجاهدینو ته الهي نصرت د امریکا په واسطه باندې راځي دغه کې څه هیڅ هغه څنګه ولا چې ځکه رښتیا درته وایم ما مخکې جنرال صاحب ته مو ویلې ما د راځي داسې نوې خبرې به وکړو دا خو زړې خبرې دي چې تاسو سره غږېږئ یو بل سره خفه کوئ له دې نه به تېر شو دا د ولي الله خبره جالبه د فیضان صاحب هم یاده کړم مخکې دا ډېر مات منافق ده دا داسې ځای نه ګرځي چې هغه بیخي نه ګرېږي چې دا مبین یو څو ورځې بیا لږ لاړ شي چې ارامه ډوډۍ وخوري د غواګانو سره ډېر ستړی ده ځکه چې دا جنرال صاحب خدای پاماني تقریبا اغیستې وه نو موږ او تاسو ته لږ پاتې شئ زه څنګه پورې فکر کوم بیا به لاړ شي دا تهجد به وکړي بیا به لاړ شي دا د پنشمنټ خبره ښایي فاینل کې بیا به زه هم لاړ شم ویده کېږم دا پنشمنټ یو ورځ به کاري صاحب یو ورځ موږ غواړو د تڼي صاحب او د مبین باس خوندور نه ده زه په پوهېږم باس د تا او د مبین جنرال صاحب باس به ډېر خوندور وي ځکه چې کلاشز چېرته نه وي موږ دغه د ولي الله خبره مې په همدې درته کوله چې دغه باس یې ولې ډېر زیات خلک ورته راغله ځکه نه کوو چې دا اوس توبه ویستلې ده اوس هم انسان ته نه جوړ شوی ده
مبین سره موږ څه اوس ملاشظ وکړو. زه مخکې انسان وم پوه شولې څه خر نه وم. بالکل حقیقت ټول افغانستان ته شودې او مستې ورکوي پوه شوې. کاري صاحب ته لږ غلی شي ته جنجال جوړې زه پوهېږم دغه د ولي الله خبر درته وکړم که چک روان ولي الله اوسو خیر دغه چې څوک ورته راغلي نه دي راغلي هغه نه ده مهمه دا مهمه ده دا خلک ولې ورته راغلل دا مهمه ده څنګه ولي الله چې تاسو پیریان کوي څنګه دا ټیک ټاک یو ور کوي دا ابل ورسلو نیم لکه کسان ورته راغلي وو نو دا عرب شبه شاید ګټلې د پښتنو هغه د احساساتو خبره وه چې عرب ما مخکې د جنرال صاحب مبین یوه خبره واورېدله چې ډېر زیات هغه ما وکړه مالدا خبره پرون ما په سپیس کې وکړله عین خبره جنرال صاحب وکړه چې د عرب ولې بای کړله او ولي الله وګټله ځکه وایي عرب له موږ ګونې جاهل نه دي دا ډېره زیاته مهمه فلسفهي خبره ده چې دلته د ولي اولادو یوه میاشت دا خبره خپروله چې د عرب او د پښتون مقابله ده ښه دې خبرې ته غوږ ونیسئ د عرب له پښتون سره مقابله ده او د پښتنو چې دا لاندې ناست وو د اکثره یې پښتانه وو ته دوی ته وګوره دوی د دې مقابلې په حساب باندې څه شی نه کوي که د کنځاو مقابله د پښتوني عام پښتوني باید وګټي که د احساساتو مقابله د عامې باید پښتون وګټي یعنی له دغې انرژي نه مثبته ګټه څنګه اخیستلی شي چې پښتون بېچاره خو درته وایي چې په هر میدان کې زه تا کامیابوم غریب یم غوا درته خرڅوم خوسای درته خرڅوم مزدوري درته کوم تا د یاره په مقابل کې پاتې نه راولم اوس چې یو څوک راجګېږي تا د عرب په مقابل کې پاتې نه راولي سبا ته همدغه رقم خبره د پنجابي په مقابل کې وکړم تا پاتې نه راولي دا ولس دا که ویښیار ده بیا کل دا ښه کارې کړی بد کارې کړی دلته د دغو څلورنیم لکه انسانانو د راتګ وجه دا نه وه چې دلته ګیم ته راغلي ګیم خو نه و نه مار او نولی جنګېده نه کوم بل کار کېده دلته د عرب او د پښتون خبره وه مثال دا چې یو څوک راجګېږي او ما او تا له دغه پښتنو ولس نه څوک د غیرت په نوم د پښتو په نوم باندې د عرب په مقابل کې دوی حساسولی سي دوی ایموشنل کولی سي دوی نه دغه رقم ته $1,500,000 حتی اخیستلی سي دا ګوره ډېره مثبته خبر ده اوس څنګه موږ نوره مثبته کولی سو دغه د موږ تاسو وظیفه ده چې جنرال صاحب مبین او دا موږ تاسو ټول چې چا وس کېږي باید دې موضوع ته کار وکړو چې پوټینشل خو موجود ده عام د کوالټي له لحاظه پوټینشل شته عام د کوانټیټي لحاظ نه پوټینشل شته په دې پښتنو کې اوس څنګه کولی شو دغه پوټینشل چې 4.5 لکه کسان راغلي وو او د دې په خاطر چې عرب له دې ولي الله نه چې پښتو باندې خبرې کوي پښتون د له ده نه دا ګیم ونه ګټي بېچاره په دې وچو ډډو باندې راغی عرب بېچاره یې پسې واغلي عرب ولې دا کارونه که له یو طرف نه خو د جنرال خبره ده چې هغوی دومره جاهلان نه دي چې څه شي مقابله ده زه اوس وګټم له بل طرف نه دوی بیا دغه عرب بودان ورته دومره مهم نه ده لکه ماته چې پښتون بودان ډېر مهم ده او دا ډېره زیاته حساسه مسله ده اوس څنګه کولی شو د ټیک ټاک دغه انرژي چې موږ ولیدله چې 4.5 لکه کسان یو عادي کس لپاره راجمع کېدلی سي دا په ډېر اسانه 1 میلیون کېدلی سي دا په ډېر اسانه باندې چې یو څو کسان لاس سره یو کړي 2 میلیونو ته رسېږي ته چې 1 میلیون پښتنو ته میسیج پاس کولی سي دا که ته په منیجمنټ لحاظ باندې وګورې دا کار ته په $10 میلیون هم نشي کولی دا چې اوس موږ میسیج نه لرو یا میسیج په خپلو منځو کې نسو سره تعریفولی چې کوم میسیج موږ پښتنو ته ورکو بیرته له ولس نه دغه توپ د موږ حویلۍ کې پروت ده اوس کاري صاحب عیسی دلته لاندې ناست ده دی میسیج تر یو چا رسولی سي د خپله سپین تڼی رسولی سي زه بد نه یم شاهین تواب عبدالله خپله فدا او جنرال صاحب دا موږ 6-8 کسان چې پورته ناست یو تاسو باور په خدای وکړئ که موږ یو کال مسلسل په منظم ډول باندې یو میسیج ډراپ کو په دغه میسیج باندې یو څه اندازه پورې موږ توافق وکړو چې دغه د موږ میسیج سیب ده 10,000-15,000 کسان ورته کینی او دا خوبي دا ده چې له مردان هم سړی درته ناست ده له استرالیان هم تا ته له هر هېواده ناست ده له افغانستان هم تا ته پښتون ناست ده او دغه میسیج چې ته د دغو پښتنو په ذهنیت کې تغییر راوستلی سي ته دین ته سوکه ته وطن دوستۍ ته سوکه ته اتحاد ته سوکه ته اتفاق ته سوکه
یوازې نصیحت باید نه وي ځکه یوازې نصیحت ته خلک تنګېږي نه درته راجمع کېږي بالکل دغه پکیجونه چې انسانان جوړوي چې یو شی جوړوي که مو فکر کړی دغه اوس تواب دوی ته معلومات کېږي یا سپین تړي ته چا چې په امریکا او په غرب کې درس ویلی یا مثلا پوهنتونونو ته تللي که تاسو پروژې وګورئ یا پوهنتونونه وګورئ دوی چې کله درس درکوي په دې درس ټیم کې هم تاته وایي چې تفریح ټیم څه د تفریح لپاره یو محصل ته یو کارمند ته د دفتر وظیفه ورکوي ته یوه ډرامه جوړه کړه چې دا خلک دا تفریح چې دوی کله ډېر درس وویل یا ډېر کار وکړه په دې منځ کې یو تفریح پروګرام جوړ کړه چې دا خلک د تفریح کې بیرته مثبته انرژي واخلي معنا دا و د جنرال صاحب خبرو ته ولې سړي زړه نه تنګېږي ما خو شخصا نه ورته تنګېږي او زه د ما د هر چا خبرو ته زړه تنګېږي هر څومره خبرې کوم نو د بل چا خبرې بیخي نه سم اورېدی د جنرال صاحب خبرو ته ځکه د چا زړه نه تنګېږي که پنځه خبرې تا ته جدي کوي درې درته دا رقم رشخند خبرې کوي چې دا د پنځه جدي خرابې هم دي د تا د میل مطابق نه دي د هغه دریو ټوکو لپاره ته دا پنځه خبرې هم اورې او که تکرار نه دا پنځه خبرې در باندې واورېدلې دا بیا د انسان خاصه ده موږ کار سره پرېښو انشاءالله بیرته سمیږي چې ډېرې خوندورې خبرې دي انسټال کېږي دا د انسان د طبیعت نه دا هغه ده نو ته به داسې کوشش کوې اول دغه درې ټوکې به د دې په خاطر کوې چې دا خلک ځان سره اټچ وساتي درنه ودرتښتي ته به دوه کماله کوي یو کمال کې به خلک ساتي بل کمال کې به خلکو باندې خپله خبره مني دا دوه حالت لري د موږ اکثره خسته کون دلته راځي خبرې کوي یوازې د اټچمنټ غم یې نشته ورسره چې د خلک ځان سره وساتي یوازې ورته وایي ته د ما خبرې واوره وچې سپورې خبرې ورته کوي سپوره نصیحت کول وچې خبرې کول چې دا طلا غوندې چې څوک یې نه اوري ځکه ته ماینډ نه جوړوې ته باید د مغزو ته مساج ورکړې تر څو چې د مغزو مساج د افغانانو ته د پښتنو ته ورنه کې دا غوږ نه درته نیسي اول قدم کې د موږ کار دا ده چې افغانان دې ته مجبور کړو چې موږ ته غوږ ونیسي دا کار دغه سړی کوي جنرال صاحب کوي مخکې سپین تړي ډېر ښه خبره ورته وکړه چې ته خو سم سړی دا ته ولې وایې چې دا خلک چې دي یوازې یو خلکو ته راځي ده به ویلي یا به نه ویلي دا خو به سم سړی وي مګر همدا ډرامه ده خلک ولی ولات هم د ډرامې لپاره ورځي د جنرال صاحب مبین ته هم د ډرامې لپاره ورځي فرق په دې ډرامو کې چې ده زه جنرال صاحب ته ما غوږ نیولی ډېر د جنرال صاحب ډرامه نه وروسته یو بل شی لري چې هغه د ټولنې لپاره مثبت شی ده د ټولنې لپاره د کلتور تشریح کوي د ټولنې لپاره غیرت تشریح کوي د ټولنې لپاره یو شی تشریح کوي مګر هم ډرامه ورسره کوي په ډرامې خلک رانیسي بیرته خپل د میسیج بد نه ده ولا بله چې ما نه وایي ورته ویلي چې د میسیج خراب ده اوس ولي الله د جنرال مبین فرق چې د ولي الله هم خلک ځان سره اټچ ساتي دویم پلان نه لري پلان بي ورسره نشته چې څه شي لکه تاسو چې مخکې ویلي خلک کوم څه ورزده کې دا نشته بالکل ولي الله یوازې خلک اټچ ساتي ځان سره بندوي دویم پلان بي نشته ورسره څه شي بند خو دې کړه چې پکې ډېر خوندور دغه سړی چې د خلک ایسارئ بیا ورته خپل میسیج بیایي اوس که چېرته موږ او تاسو راجګ سو او د جنرال صاحب له دغه کمال نه یا نور کسان چې دغه کمال لري چې خلک ځان سره اټچ ساتلی شي باید دا پارټنران سو مثلا جنرال صاحب د راجګ چې خلک د راجمع کړي دا د اوس 3.5 کسان ناست دي 3,000 خو جنرال صاحب خو یو کار درته وکړي خلک یې درته راوړل ته اوس راغللې د دې په ځای چې دغو 3,000 کسانو ته سم میسیج ورکړې ته جنګ کوې تا جنګ شروع کنځاوي او جنګ شروع څه دا 3,000 کسان موږ ځای لاړل هېڅ رقم ګټه به ترې وانخېستې دې په ځای سم میسیج ورکړو سپین تړی دې راشي هېڅوک نه درته راجمعوو نشي دا غلط وایي خو خلک نشي راجمع کوی دی د نو پلان سره راشي ته اوس څه پلان لري د خلکو لپاره ډېر به هم نه غږېږې میسیج دې باید سپیسیفیک وي او داسې خبرې ته وکړي چې په دې خپلو خبرو کې هم د تا له خبر نه یو مثبته انرژي دا خلک واخلي ستا نه ونه تښتي ما ډېر ځلې لیدلي دي په دې سپېڅو کې زه تجربه لرم چې موږ 300 کسان ورته راجمع کړو یو کس چې خبرې شروع کړي 3 منټه بعد دا 300 کسان 98 پاتې شي 200 پاتې شي 100 کسان دی وزغلی ته باید پرې ځان پوه شي دا خلک له ما ولې وتښتېدل آیا خلک له نصیحتونه تښتي مګر که نصیحت ته په پاکټ کې واچې او دا پالیش کې دا تا نه تښتي په 5 خبرو کې به 4 د دلې خوشحالۍ خبرې کوي زه ریسرچر پاتې شوی یم 14 کاله ما ریسرچ کړی البته وبخښئ خبرې مې ډېرې څه د آخري خبره ویلې ما لاندې درته خلک لیکي چې لیکي
ته بس ته خدای ته وګوره نو ځکه بس د چې زه خو اوس هغه د ټوکو په انداز کې ډېرې ښې خبرې خو ما ته خپله زه ډېر ځکه خوند د ما د خبرې دا د ما وچې خبرې دي، زه په منیجمنټ غږېږم، دا باید ما په دې شپږو کسانو خبرو فیضان صاحب خلک تښتي کنه تا خپله ویل وچو خبرو خلک تښتي خو زه خو ستاسو ته وایم چې دغه د وچو خبرو په مقابل کې باید موږ د هغه کوو، ما دومره ټوکې زدې دا 3000 کسان او 4000 کوم، خو دا خو زه هغه وخت کې کوم چې تاسو سره په خبره پوه سم، اول زه باید تاسو سره په خبره پوه سم، بالکل بیا زه اوس دا لاندې 3000 کسو ته نه غږېږم، زه تواب ته ما ته دا مهم ده، زه سپین تړي ته غږېږم، زه جنرال صاحب مبین ته غږېږم، لاندې خلک یو وي که دوی دې وخت کې اوس ما ته مهم نه دي، ځکه دا خلک د ما ټارګټ آډینس نه ده دا اوس خبرو کې، ما منیجمنټ ټارګټ آډینس ده، زه باید او دا خبرې موږ په واتساپ کې وکړو، دا باید په ټلیفونونو کې وکړو، دا د ما آډینس باید په دې خبرو پوه نه سي، اوس څنګه که چېرته زه مبین جنرال پیدا کړم، چېرته موږ ټول په ګروپونو کې خو نه یو، دغلته پیدا کړي مو نور نه سره رابطه وکړئ پیدا ستاسو سره خو نه یو تر اوسه نه یو دې نشته که پیدا کړو که نه یو پیدا اینو خبرو مابین کې لګي ګوري د عملي کې کاری سره د موږ ملمه ده دا شان مکه وي مهرباني وکړئ تڼای صاحب مهرباني تاسو نظر وایاست. مننه زما نظر ولا چې د فیضان صاحب نظر مې خوښ شو، حقیقت دا دی چې دلته یو ډیر لوی د انګریزانو په اصطلاح پوتنشل دی، ډیر لوی قوت شته، خو دغه قوت منظمول او منسجمول په کار دی په یوه سمه لاره. زمونږ مشکل دا دی باور دی راځي کنه چې زه یو کورس کې وم څه موده مخکې انګریزان را سره وو او ما په ټیک ټاک کې یو ډېر عادي شی واچوه چې وروسته 2 ساعته 3 ساعته چې ګورم چې 15,000 شل کسانو دا یې کتلی وو، نو دا خلک حیران پاتې دي وایي او یو ار سیلیبریټي هاو منی پیپل کنه. نو جالب دا ده چې دغه د سوشل میډیا قوت له موږ او تاسو سره شته، دغه ولي الله ګوره دا یو ریکارډ چې پرون دومره کسان دلته راټول شوي وو، دومره کسان یو ډېر غټ مهم سیاستوال ته نه راټولیږي، رئیس جمهور ته نه راټولیږي، نو د دې لپاره دا قوت موږ تیار لرو، خو دا چې څنګه یې وکاروو، خو داسې وچ به یې هم نه کاروو کنه چې بیا له خلک رانه ونه تښتي. که موږ نصیحتونه شروع کړو دقیقه ده د فیضان صاحب خبره، موږ به په دې کې سندرې هم وایو، موږ به په دې کې خبرې هم کوو، موږ په دې کې متل هم کوو، موږ به په دې کې یو په بل باندې مسخرې هم کوو، خو داسې مسخرې نه چې هغه سیاسي مسخرې. زه له یو شي ډارېږم چې اوس دلته ګوره دا 2 کسان چې دي جنرال صاحب او قاری صاحب عیسی او جنرال صاحب مبین، دوی حتی که ټوکې هم کوي چې زه د دې سخت طرفدار یم چې پرېږده چې یو بل باندې د ټوکې وکړي پروا نه لري، سړی خوند اخلي، خو دا داسې د یوه سړي له ټوکو نه بیا نور ځورېږي، ځکه د جنرال صاحب پلویان دا نه خوښوي چې قاري عیسی د په ده باندې هغسې سیاسي ټوکې وکړي، او عین خبره د قاري صاحب عیسی پلویان بیا دا نه خوښوي چې جنرال صاحب مبین د ټوکې پې وکړي. او زما خپلم دا زما اوسنی حالت چې ده له تاسو نه خبره څه پټه کړمه، زم د کار له نګاه نه دا حق نه لرم چې سیاسي ټوکې وکړم، او زه حق نه لرم چې د یو چا پلوي وکړم، یا مثلا د کمپ والا سره ودرېږم، دا مخکې دا اصطلاح راغله که نه، یا مثلا د طالب سره ودرېږم، نو زه به بیا په هغه وخت کې کمزوری یم، زه به حتی نه راځم ستاسو سپیس ته، ځکه چې دلته سیاسي ټوکې دي، ملنډې دي او لانجمنې او ضد نقیض خبرې دي. دې لپاره که دغه کې لږ احتیاط را سره کوئ، او زه بیا در سره یم په دې سپیس کې، هغه دا ده چې یو مثبت پیغام موږ وطن ته ورسوو، که په شعر غږېږئ، که په ادب غږېږئ، که په موسیقي غږېږئ، که د وطن په حالاتو غږېږئ، خو په داسې چوکاټ کې به غږېږو چې خلک به هم نه ستړي کوو، مثبت پیغام به ورکوو، او یو په بل باندې به د سپکاوي ګزارونه هم نه کوو. په دغسې حالت کې موږ ګټه کولی شو رښتیا هم. او فیضان دې رامخته شي، دی په اصطلاح زموږ منیجر شي، موږ ورسره یو. او دا وروستۍ خبره ما ډېره خوښه شوه چې وایي چې دا موږ باید ټولو ته دا راز ونه وایو، باید په واتساپ ګروپونو کې وکړو. خو خیر اوس خو خبره دا ده چې موږ د غنم د خپلو کتونکو نه هم پټ شیان نه لرو، دا خو نو دوی سره یې شریکوو دا شیان، راځئ را مخکې شئ، خو چې داسې نه شي چې د انګریزانو په اصطلاح دا زموږ دغسې د ټیک ټاک بانډارونه بیا په غټو معتبرو او سیاسي او غټو خبرو باندې بیا بورینګ نه شي د انګریزانو اصطلاح. اول خو چې یو کار وکړئ چې دا ټول کې سپیکر کې ناسته سئ سره یو بل سره فالو بیک کړئ، که چېرته غواړئ چې مخ په وړاندې لاړ شئ او په دې دغه باندې کار سره وکړئ، دا به بهتره وي چې دغه سره کومه فالو کړلی، نو همداسې خپلو کې سره هم تاسې یو بل فالو کړئ. دوستانو دا مرکه تاسو واورېدلې کینې ډېرې په زړه پورې خبرې، که موبین صاحب وګورئ موبین صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي، که تڼیوال صاحب وګورئ تڼیوال صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي، او بل د کس نوم خو نو سم نه معلومېدی، دې هم ډېرې خوندورې په زړه پورې خبرې وکړلې.
د ولی الله په حق باندې تاسو یقین وکړئ ولی الله د ډیرو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی ده ولی الله ډیر خپل خلک خپل ځان ته راجلب کړي دي ولی الله اوس د پښتون په مثال کې وګورئ پښتانه خو یې دي مینوال دغسې له هندوستان څخه له ډیرو ملکونو څخه ولی الله بیخي زیات مینوال لري یعنی والله عالم کم په میډیا سي کم څه ما کتل د هغو له قوله که درته ووایم چې ولی الله په دې کم میچ چې کړی پر دې ډیر تاریخ باندې 2 ورځې مخکې په دغه میچ کې چې له عرب څخه یا وګټله په دغه میچ کې ولی الله څوک وایي 15 کروړه څوک وایي 10 کروړه څوک وایي 10 کروړه روپۍ ولی الله په دغه میچ کې ګټلې دي ولې ځکه چې هغو ګفټونه ورلېږل هغسې هغه څه زمریان و هغه یې ورلېږل نو د هغو په مقابل کې درته روپۍ هم ملاوېدلې او هغه ولی الله له هغه میچ له هغه عرب څخه وګټو لکه څنګه چې د ځوان خبره تاسو یقین وکړئ پښتون سي کله پر دې نامه باندې راپورته کړل سي چې له اغیار سره مقابله وي بیا که هر څومره د ده خلاف پښتون وي هغه د ده سپورټ کوي بیا هغه د ده ملګرتیا کوي په دې خاطر باندې چې خپل پښتون ولې وفردي ته غورځوم نو کوشش دا کوي چې خپل پښتون کامیابه کړي نو ځکه ولی الله کامیابه سو سپورټ یې وکړئ دغه پښتنو تر شا سې ولاړو نو ولی الله ته یې داسې کامیابي ورکړله چې عرب ته یې ماته ورکړه او دا یقیني خبره دومره خلک هیڅ چاته نه راجمع کېږي نه ولسمشر ته راجمع کېدلی چې نه یو بل کس ته نه یو داسې سندرغاړي ته نه یو عالم ته هیڅ چاته هم دومره خلک په داسې لوړ تعداد کې نه دي راجمع سوي لکه ولی الله ته د یو ریکارډ پرېښودی نو اوس ولی الله ته دا پکار ده چې له دغه څخه مثبته ګټه واخلي ګورئ دومره کسان راجمع کول دا هم داسې معمولي خبره نه ده نو ولی الله باید د دغو خلکو له دغه احساساتو سره لوبه ونه کړي ولی الله دغه خلکو ته باید داسې مثبت پیغام د امن پیغام د ورورګروي پیغام د اسلام پیغام داسې پیغام ورکړي چې دا خلک څه ورڅخه زده کړي ولی الله هم یقیني مخکې لیفونه چې تاسو د ده وګورئ ډېرې بدې ردې فوچې یې کې ویلې خو هغه بد رد هم داسې نه و لکه د دې بعضې خلکو چې په دا لیفونو کې بې عزتي د خپل ځانو یا د نورو کوي بې ادبي کوي فحشي کوي هغه رقم ته نه و خو ولی الله که اوس لیفونه تاسو وګورئ ولی الله تر ډېره حده پورې سم سوی ده خو کله کله انسان د خامخا په خوله کې څه بېباکه ده په خوله کې څه بد رد وایي خو هغه داسې نه وایي چې د انسان عزت لوټول یعنی مثلا هغه لغه شخصي سړي سره څه ګپه لري هغه د خولې ګپه دی ورسره لري خو دا هم غلط کار دا هم باید ولی الله بند کړي او له خپلو فالورو ته یو مثبت پیغام ورکړي او دغه رقم لکه تڼیوال صاحب څه کومه خبره وه موږ او تاسو باید داسې لایفونو کې ملګرتیا وکړو چې له هغه څخه یو څه زده کېږي موږ او تاسو په خپل لایفونو کې بل کس ته یو داسې څه ور وښیو چې د هغه دل ازاري ونه کړو زړه یې ازار نه کړو که پر غلطه لاره باندې روان یې اول یې د ورورګروۍ د مسلمانۍ په ژبه باندې پوه کړو چې وروره پر کم لاره چې ته روان یې دا کار غلط ده دا ستا د آخرت نقصان هم ده د دې دنیا نقصان دی هم ده لهذا له دې کار څخه لاس واخله او که ته په دمکیو باندې په زور باندې او په جنجالونو باندې د خلکو ته نصیحتونه کوي داسې نشي کېدلی په زور باندې چې ته یو چاته نصیحت کوې که څه هم ته پر هغه باندې زورور په خپله علاقه کې صحیح ده په خوله به یې درسره ومنې په زړه کې نور نفرت درڅخه کوي او که په بل هېواد کې ناست خو بیخي دې نه مني نور د مقابل جوړېږي نور د مخالف جوړېږي نو داسې کسان باید په اخلاقو په ښه لهجه سره پوه کړل شي که چیرې بیا هم په ښه اخلاقو په ښه لهجه سره نه پوه کړل کېږي له هغه څخه باید لاره جدا کړل شي هغه لایف ته باید څوک ورنشي هغه مجلس ته څوک ورنشي هغه جدا کړي خپله لار یې جلا کړي نو زموږ هم دا کوشش ته دوستانو چې له تاسو سره هغه لایفونه شریکوو چې په هغه کې تاسو هم یو څه زده کوئ موږ هم یو څه زده کوو او دغسې د مظلوم په حق کې چې مظلوم سره ظلم کېږي ظالم پر مظلوم باندې ظلم کوي د هغه په حق باندې هم پر موږ او تاسو دا ذمهواري ده چې اواز یې اوچت کو او د هغه مظلوم طرفداري وکړو د ظالم په مقابل کې ودرېږو